د هیواد د خپلواکۍ په لمانځه ورځو کې هغه نوم چې د هیواد له خپلواکۍ سره نه بیلیدونکی تړاو لري د اعلی حضرت غازی امان الله خان نوم دی چې په 1919 کال کې افغانستان ته د انګریزانو څخه بیا خپلواکي ترلاسه کړه. هر کال د اسد د میاشتې 28 نیټه په هیواد کې د خپلواکۍ له ورځې سره سمون خوري. پخوا به دغه ورځ په ټول هیواد کې د ځوانانو په مستو اتڼونو او ډول ډول مراسمو سره لمانځل کېده. خو سږکال په ننګرهار کې دا ورځ د نورو کلونو سره په توپیر لمانځل کېږي. د جلال آباد په ټول ښار کې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونو او د ازادۍ ستر اتل غازي امان الله خان انځورونو د ښار ښکلا لا زیاته کړې. په جلال آباد ښار کې د ورځې ته له وړاندې د ځانګړو تدابیرو تابیا نیول کېږي. ملي ویاړنې او ملي سمبولونه او ملي ورځې د ټول ملت شریکې ورځې دي. ملي بیرغ د ملي ورځو او ملي ارزښتونو پاللو روحیه باید موږ ژوندی وساتو. په مخکې کلونو کې په حکومتي سطحه د دې ورځو لمانځلو ته تابع نه نیول کېده او هرې ډلې خپلې ورځې دنګولې. خو له نیکه مرغه اوس په ځوانانو کې ملي احساس او جذبه تر بل هر وخت پیاوړې ده. نو دا چې ولسمشر غني وایي که څوک غواړي که نه غواړي د غازي امان الله خان ناتمام فصل به تکمیلوو، دا زموږ دپاره یو ښه زیری دی او دغه ورځ باید ټول افغانان په ښو شاندارو مراسمو سره ولمانځي ځکه چې زموږ ویاړ ده او افغانان باید دغسې ورځې لا په زړه پورې ولمانځي تر څو زموږ هغه وروستی نسل چې ده هغه هم ویښ شي او انشاءالله په ننګرهار کې خو دغه ورځ انشاءالله ښه به ولمانځل شي او ښه امنیتي تدابیر هم شوي دي او نور تاسو وګورئ عکسونه او تصویرونه هم لګېدلي دي دې لپاره. په نورو کلونو کې هم ښه لمانځل شوې ده خو وخت تر وخته باید خلک راویښېږي، بیدارېږي، هوښیارېږي، خپل تاریخ کلتور سره اشنا کېږي. نو دغه ورځ باید کال تر کاله په ښو مراسمو کې ولمانځل شي. په ننګرهار کې خو باید په داسې شکل سره ولمانځل شي چې د نورو ولایتونو نه خلک دلته راشي. چون غازي امان الله خان دلته ښخ ده او دا یو ستراتیژیک ولایت ده، د امنیت له لحاظه د نورو ځایونو نه ښه ده او غټه خبره دا ده دا افتخار منګل لرو چې غازي امان الله خان دلته ښخ ده. نو دلته باید لا په ښو مراسمو په شاندارو مراسمو کې ولمانځل شي. له کلونو د زمري 28 نیټه په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي. د جګړې په کلونو کې د دې سترې تاریخي ورځې نمانځل کمرنګه وو، خو په دې وروستیو کې دا جشن په خورا رنګینو زړه راښکونکو او شانداره مراسمو سره نمانځل کېږي.